د کهانۍ په شروعات کې موږ یو کلی وینو. دا کلی آرام او ساده وي، خو د کلي په یو کونج کې یو زوړ کور ولاړ وي چې خلک ورته د تورې بلا کور ویل. هر څوک به چې ترې تېرېدل، خو هیچا جرأت نه کوو چې دننه ورشي. ویل کېدل چې 20 کاله وړاندې هلته یو ځوان وژل شوی و، او له هغې ورځې وروسته څوک هلته نه دي تللي. یو ماښام یو زلمی چې نوم یې سلیم و، له ښار نه خپل کلي ته راغلی و. سلیم د ښار سړی و، په داسې خبرو یې باور نه کوه. ده ویل بلا نشته، دا ټول د خلکو وهمونه دي. خو د کلي مشرانو ورته وویل زویه دا د ټوکې ځای نه دی، د تورې بلا کور ته مه ورځه. خو سلیم وخندل او ویې ویل سبا به تاسو ته ثابته کړم چې بلا نشته. بله ورځ د لمر لوېدو پر وخت سلیم د تورې بلا کور ته روان شو. د کلي ماشومان د لرې نه ورکتل. کله چې کور ته ور دننه شو، د دروازې ټک وخته لکه څوک چې دننه غږ کوي. ده زړورتیا وکړه او دننه ورغی. کور تیاره و، دیوالونه پرېوتي او د باد شور د ځنګل له غږ سره ګډ و. په وینځ کې یو زوړ عکس لګېدلی و، د یو ځوان تصویر چې سترګې یې مستقیما سلیم ته نیولې وې. ناڅاپه د دروازې چک شو، شاته یې وکتل، څوک نه و. د خپل تلیفون را واخیست، رڼا یې واچوله، خو په عکس کې د هغه ځوان سترګې نور د عکس په منځ کې نه وې. سلیم چیغه کړه، تلیفون یې ولوېده او د باد غږ د یو ژړا په شور بدل شو. ته ولې راغلی یې؟ یو ژور غږ د ده تر غوږ شو. سلیم وګرځېد، خو هیڅوک نه و. د ده وروسته د کور دروازې بندې شوې. د کور نه د سلیم وروستی غږ دا و: خدایه بخښنه غواړم. سبا کلي ته خلک راغلل، خو کور تش و. یوازې د سلیم تلیفون د ځمکې پر سر پروت و، او په سکرین یې یوه جمله لیکل شوې وه: بلا نه وه، زموږ د ویرې نتیجه وه. پیغام: خلک کله کله داسې شیانو ته بلا وایي چې حقیقت نه لري. بلا نه وه، خو د انسان ویره د شکمن ذهن او تیارو خیالاتو یو حقیقي شیطان جوړوي. که زړه دې روڼ وي، هیڅ بلا تا نشي خوړلی، خو که زړه دې له ویرې ډک وي، نو بلا به تا خپله جوړ کړي.